بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن به موږ او تاسې د احصایې او همدارنګه د ډیټا په تحلیل کې یو بل مهم موضوع چې هغه په اس پی اس اس او خصوصا په لوړو برخونو کې د ډیټا د تحلیل کارېدونکې ده چې هغه ته موږ او تاسې ایکسپلوریټوري فاکټور انالیسیس ورته وایي. زیاتره وخت څېړونکي په د دې په تحلیل او په د دې سره تړلي چې کوم هغه موضوعات دي په هغه باندې غواړي نور هم آګاهي ترلاسه کړي، نو د زموږ د نننۍ ورځې برنامه د هغو لپاره ده چې په وکولی سي د دې ازمایښت څخه په صحیح توګه سره استفاده وکړي. Exploratory Factor Analysis یا EFA چې موږ او تاسې ورته کاروو معمولا مشخصا د فاکټر انالیسیس تر تحت لاندې تر عنوان لاندې کارېدونکې ده. نو یو شي ته که چیرې موږ او تاسې متوجه سو، هغه کسان چې ایسای کې کار کړی دی د ډیټا په تحلیل کې اخته وي او یا په دکتورا او مافوق دکتورا او ماستري کې لګیا دي، بعضې څېړنې کېدلی سي چې په هغو کې دوی د دې فاکټر انالیسیس څخه استفاده وکړي. فاکټر انالیسیس یا اف ای اصلي وظیفه دا ده چې ډیټا ریډکشن یا په ډیټا کمبود رامنځته کوي، کموالی رامنځته کوي. علت د دې څه دی؟ دا یو مخصوص تخنیک دی چې د ډیټا ریډکشن کوي. ډیر زیات لارج نمبر او متحولین رااخلي، ویریبلز چې کله موږ ولرو او موږ یې ودې فارمولې ته ور واچوو، دی هغه ویریبل راکموي او د هغه څخه خلاصه درته جوړي. دا خلاصې څه به موږ ته دا رامعلوم کړي چې آیا څو کنسټرکټه یا متحوله د دې ویریبلونو څخه جوړېدونکي دي چې بالاخره هغه کار ځنې واخلي. مثلا په پښتنپاڼه کې موږ مختلف النوع کنسټرکټ لرو. که تاسې فرض وکړئ مثلا زه غواړم معلوم کړم چې په سازمان کې د کارکوونکو د تشویق لاملونه پیدا کړم. مثلا درې عمده لاملونه ما لیکلي وي چې په هغه کې مونیټري کمپنسیشن دی یا مادي امتیازات مثلا، او دوهم آپشن په دې کې هغه نن مونیټري غیر مادي امتیازات مثلا موجود دي، او دریم په هغو کې پروموشن دی، ترقی ورکول دي. دا باعث د کارکردګۍ ډېر ښه راولي. اوس نو دغه هر کنسټرکټ چې تا د تیوري پر اساس راایستلی دي، لیکلی دي، د دې لپاره کوچني سب یونټونه ته لیکې یا یونټ آیټمونه چې ورته ویل کېږي هغه تاسې ځای پر ځای کوئ. به طور مثال که دا مونیټري کمپنسیشن ام پی یو جمله به لیکل کېږي چې په جواب ورکوونکی ځوابوي، مثلا ام پی 2 ام پی 3 او په دا ترتیب سره نور ځوابونه چې پکښې موجود ووسي. تاسې د نمونه څخه یا د ریسپانډنټ څخه داسې پوښتنه کوئ چې مثلا ام پی 1 اول یونټ آیټم دی لیکلی وي، پوښتنه ځینې کوي چې د معاش په زیاتوب سره دا د تیوري پر اساس راایستلی وي یا د لیټریچر د دې پر اساس شوی وي چې د معاش په زیاتوب سره زه همیشه زما په کار کې مولودیت زیاتیږي او زه د خپل کار مولودیت احساسوای سم او هغه ډېرېږي. داسې په ترتیب سره نورې پوښتنې هم په دې ځای کې لیکل سوي وي. نو دغه چې په دې ځای کې د هر کنسټرکټ لاندې جوابونه ورکول سوي وي او د دې یو ځواب دپاره اندازهګیري کوي، دا زموږ لپاره یونټ آیټم دی. دې ته موږ یونټ آیټم وایو او دې ته موږ فاکټور وایو، او یا همدارنګه ان ابزرد ویریبل دی چې موږ یې غواړو له دې طریقه څخه معلوم کړو چې په دې ویریبل کې څومره آیټمونه په دې کې کېدلی سي شامل سي. نو ایکسپلوریټري فاکټر انالیسیس ته دغه ټوله د یونټ آیټمونو ویریبلونه لویږي او موږ ته د یو لړ مراحلو په طی کولو سره دا ورته واضح کوای سو چې موږ ته دغه ټیسټ واضح کړي چې څومره سموتلی په هغه کنډیشن په کتلو سره ستا لپاره ویریبلونه انتخاب کړي یا فاکټورونه انتخاب کړي چې هغه بالاخره ستا تیوري په هغه عملي بڼه سره یو ځای ومرج کړي، وګوري چې صحیح راغلي او که نه ده، او کوم یونټ آیټمونه لازم نه دي چې د دې ډیټا برخه اختیار کړي. نو دا یو عمده طریقه ده چې معمولا خلک یې زیاتره وخت کاروي. او فاکټر انالیسیس چې دی معمولا په پښتنپاڼه کې، په سروېګانو کې ډېر قابل دی استفادې دي، تر څو دی معلوم کړي چې کوم کنسټرکټس
په ریل لایف کې چې هغه نشي کولای ته اندازه کېدی درته معلوموي چې ستا په پوښتنپاڼه کې چې تا درې دي اصلا په دې درو کې چې شپږ دېرش ایټمونه دي دا هر یوه ته دغه ایټمونه ځي او دا نور ځای نه نیسي. د دې سره ترڅنګ دوه نورې مفکورې دي چې موږ او تاسې به پر هغه باندې تمرکز کوو چې یو هغه ته موږ او تاسې وایو CFA او بل ته موږ او تاسې وایو یو CFA ده او بل EFA ده. CFA confirmatory factor analysis دی او بل خو موږ already کار کړ. کله چې د یو تیوري موجوده تیوري پر اساس باندې ته فاکټورز اندازه کوي او هغه ګوري د هغه لوډینګ ګوري نو دا ستا لپاره لازمه ده چې ته CFA په هماغه ځای کې کار کوې او د ویریبلونو په منځ کې د هغوی اړیکه په صحیح توګه سره تاسې څه کوئ ګوري یا د یو مخصوصي فرضیو له طریقه ته غواړې تیوري ټیسټ کې نو ته کنفرمیټري فاکټر انالیسس ته رجوع کوي چې هغه یو لړ مراحل او ماډلونه یې جدا دي. ایکسپلوریټري فاکټر انالیسس کار دا دی چې هغه په بعضې وختونو کې ستا لپاره ډېر ژور معلومات د همهغه ویریبلونو په تعلق او تیوري په تعلق تاسې ته نه موجود یا هغه تیوري چې کله موجود وي ته غواړې هغه معلوم کړې چې په دې کې څومره قدر دغه ویریبلونه په خپل ځان کې یونټ ایټمونه ځایولی سي ریډنډنسي یې ګورې نو موږ کولی سو چې بیا ودې اپروچ ته لاس واچوو. معمولا EFA کې یو شی ډېر اساس دی هغه ویریبلونه موږ او تاسې ته دی ځای کوي ښکاره کوي چې په هغه کې های کوریلیشن موجود وي د ویریبلونو یا یونټ ایټمونو چې په خپل منځ کې ته غواړې هغه په ګروپ کې راولې د هغوی دغه اړیکه د یو او بل په مقابل کې څومره ده چې تر څو هغه فاکټور ته مراجعه وکړي یا د هغه فاکټور تر تحت لاندې راسي په دې اساس باندې کاریږي. نو که چیرې دا ډېر زیات وي نو د کوشش کې هغه مخصوصي کوچني طبقې ته بیایي چې هغه لوډینګ یې ډېر شوي او په منظمه توګه وکولی سي د هغه خپلې برخې څخه کار واخیستل سي. او د دې EFA دپاره کله چې دا ټیسټ په SPSS کې تاسې اجرا کوئ یو لړ ټیبلونه تاسو ته جوړیږي او هغه هر ټیبل ځان ته بعضې ترمینالوجیانې لري چې د مخه د دې هغه تفسیر او انالیسس ته ځو باید یو ځلې موږ او تاسې پر دې ترمینالوجیانې هم بحث وکړو. لومړی په دې کې مهم یو ترمینالوجي ده په نامه د کیسر میر اولکین ماډل یا کې شارټکټ چې کاروي KMO میجر دی. KMO میجر مشخصا زموږ او ستاسې ته د سټاټسټکس په حساب کې د نمونې هغه اډیکویسي راشي یعنی موږ ته دا باید راوښیي چې آیا دغه فاکټور انالیسس ټیسټ چې تا کړی دی دا اپراپریټ دی یعنی صحیح دی منظم دی او که نه دی. نو د دې لپاره یو کامن میتود کاریږي هغه تریشولډ ایریا او کرایټیریا چې موږ او تاسې لرو هغه دا ده چې که چیرې ویلیو د 0.5 او یو په منځ کې قرار درته راوایستي ټیبل کې نو موږ وایو چې دا فاکټر انالیسس چې تا کار کړی دی دا اپراپریټ دی او بالکل صحیح ته کولی سي نور سټیجونو ته مخته ولاړ سي. که چیرې ویلیو تر 0.5 ټیټه راغله نو موږ ورته ویلی سو چې دغه کوم ټیسټ چې تا کړی دی یا دا فاکټر انالیسس دا ان اپراپریټ دی بالکل هغه صحیح نه دی یعنی دغه سیمپل چې تا ټاکلی دی دا د EFA لپاره کافي نه دی چې هغه ماډل ورته عیار کړي او مخته ولاړ سي او نور ټیسټونو باندې اجرا سي. نو لومړنی شی زموږ او ستاسې لپاره هغه د کیسر میر اولکین میجرمنټ دی چې د سیمپل اندازهګیري موږ ته ښیي چې په دې فاکټر انالیسس کې قابل د قبول ده او که نه ده او هغه د تریشولډ هغه درجه ده چې تاسې کولی سي ټیبل باندې معنا کړئ. دوهم تخنیک چې موږ او تاسې یادوو هغه د بارټلیټس test for specificity of sphericity. نوموړی ټیسټ چې دی معمولا د دې دپاره کیږي چې دغه فرضیه چې تاسې لرئ هغه کوم چې تاسې د خپل کنسټرکټ سره ایستلی دی یا د هغه دپاره غواړئ چې هغه ټیسټ کړئ
نو په هغه کې دا غواړي معلوم کړي چې آیا ویریبلز چې تاسو لري یونټ آیټمز چې تاسو لري په پاپولیشن کې یا په نفوس کې ارتباط پذیر دي که نه دي، یعنی ان کوریلیټډ دي او که نه دي. دا د دې ټیسټ هغه اساسي وظیفه ده چې اجرا کوي. یعنی په ساده توګه سره موږ په دې کې یو شی لرو په نامه د پاپولیشن کوریلیشن ماټریکس. پاپولیشن کوریلیشن ماټریکس دا آیډنټیټي ماټریکس دی. دې ته یو بل لغات هم کارولی سي چې دا چی دا یو آیډنټیټي ماټریکس دی. د دې هغه سپیسیفیک لغاتونه دي چې ورته کاریږي. زه دلته مازې دلته لیکم آیډنټیټي ماټریکس دی. ښه که چیرې هر ویریبل له خپل ځان سره دوی آر د 1 کې قرار درلود، یعنی 100% هغه کوریلیټډ و، مګر د نورو ویریبلونو سره کوریلیشن 0 و. یعنی که چیرې په خپل کې دا ویریبلونه د یوه کنسټرکټ لاندې 100% دوی سره تړلي وه او بیا همدغه د بل سره 0 تړلي وه، نو موږ په دې ځای کې همدغه څه جمله کاروو، هغه چې هغه اساسي شی ورته ویل کېږي چې دا آیډنټیټي میټریکس لري. نو که چیرې ویلیو موږ ته په لاس راسي او هغه تر 0.05 ټیټه وي، نو دا ویل کېږي چې نوموړی ریزلټ آیډنټیټي میټریکس نه دی تولید کړی. معنا یې دا ده چې سیګنیفیکنټ ریلیشنشپ موجود لري او قرار لري د ویریبلونو په منځ کې. سیګنیفیکنټ ریلیشنشپ قرار لري، دا هغه اول پوینټ دی. نو سیګنیفیکنټ ریزلټ څخه هدف څه دی؟ لکه ما درته ویل چې هر ویلیو چې په ټیبل کې راوتل هغه کو کوچنی و د 0.05 سره، نو واضح خبره ده چې هغه تاسو د ریزلټ تکراری چې د ویریبلونو چې دی د یو او بل سره تړلي دي او دا یو ډیر ښه ټیسټ دی ترڅو معنادار EFA په کار واچول سي. دغه د دې هغه اساسي تھریشولډ دی چې موږ او تاسې استفاده ځینې کوو. دریم شی چې هغه کې مهم دی ټیبل تاسې درکې هغه کامونالیټي ده چې موږ او تاسې کار ځینې اخو. ښه کامونالیټي دې ته ویل کېږي چې د نورو ویریبلونو سره هر ویریبل په کومه اندازه ویریانس شریکوي. که دې طرف ته یو ویریبلونه پراته او دې طرف ته نور ویریبلونه پراته، ویریانس په کومه اندازه د دې ویریبلونو او د دغه ویریبلونو که دلته مثلا A کنسټرکټ وي او B کنسټرکټ وي، د دې لاندې 10 ویریبل د دې لاندې 8 ویریبلونه، دغه ویریبلونه د دې سره په کومه اندازه ویریانس شریکوي یا کامن د یو او بل سره لري، دې ته کامونالیټي وایي. معمولا د دې دپاره تھریشولډ څه دی؟ ټول عمر چې په فارمول کې یا په هغه اسپیسس کې موږ درجه ورته ټاکو باید تر 0.5 موږ دا ټیټ ونیسو. یعنی هدف دا دی هغه ویریبلونه چې د هغوی ویریانسونه تر دې اندازې ټیټ په یو بل کې راځي هغه باید ریموف سي، ایسته سي. خو خیر هغه نور سټیجونه دي چې انشاءالله هغه ته بیا د خیر سره موږ او تاسې راځو او کار ورباندې کوو. څلورم موږ او تاسې لرو په نامه د پرسنټیج of variance. percentage of variance. څومره قدر که چیرې موږ دا یو فاکتور فرض کو، یو کنسټرکټ یا فاکتور فرض کو او در دې لاندې آیټمونه دي قرار لري، هر آیټم په دې فاکتور کې د ویریانس څونه اندازه یا پرسنټیج یا برخه تشکیلي، دې ته ویل کېږي پرسنټیج اف ویریانس. چې موږ او تاسو ته دا ډېر اساس دی چې کوچني پرسنټیجونه بیا د فاکتور لوډینګ په حساب نه نیول کېږي. بل یو مهم آپشن دی چې هغه د ایجن ویلیو ده. دا ډېر اساس دی چې موږ او تاسو په نظر کې وساتو. دا دې ته وایي چې که چیرې دا یو فاکتور وي، د هر فاکتور له لوري د څومره قدر عمومي ویریانس، ټوټل ویریانس چې موږ ورته کارو، ټوټل تغییر چې ویریانس چې قرار لري هغه درته بیانوي یا درته ښکاره کوي. دا د ایجن ویلیو وظیفه ده. نو دی معمولا څه کار کوي؟ ټوټل ویریانس د هر یو فاکتور پر اساس باندې څه کوي؟ تشریح کوي په ټوله ماډل کې. نو هغه د دې تھریشولډ دا دی معمولا باید تر یو غټ
ونیول سي د دې د خاطر چې د فیوچر سټډي لپاره هغه لاره هواره کړي. د دې څخه وروسته یو بل ماډل هم پکې موجود دی چې هغه ته سکری پلاټ وایي. سکری پلاټ دې ته ویل کېږي چې دا د ایکس او د وای پر محور باندې جوړیږي او یو پلاټ یا یو لاین جوړي د چې شي د ایګن ویلیو لاین جوړي. کچېرې تا 10 آیټم ورکړله او ماډل تا ته راویستله چې 15 فاکټوره د دې څخه جوړیږي. څو 15 فاکټوره. نو که پر دې ځای باندې 1 2 3 4 او 15 وي نو دغه لاین به در 15 نقطو څه کېږي ټچ کېږي کراس کېږي. یعنی تا ته به وښیي چې ایجن ویلیو د څومره قدر تا ته دغه ویریانسونه د فاکټور جوړ کړي دي 15. دا د سکری پلاټ وظیفه ده چې مخصوصا د فاکټور نمبر تا ته ښکاره کوي چې هغه اکستراکشن یې دی چې د دې آیټمونو څخه څونه فاکټوره تا ته څه کړله ایکستراکټ کړه درته راباسي. او دا لاین چې دی هغه داسې د ډاونورډ یا د لاندې لوېدلو په طریقه باندې خپله هغه سافټویر ماډل درته ډیزاین کوي. بل یو شی مهم دی چې هغه موږ او تاسې ورته وایو فاکټر لوډینګ. فاکټر لوډینګ څه وظیفه اجرا کوي؟ دا هم یو ډېر مهم آپشن دی چې د فاکټر ویریبل کوریلیشن هم موږ ورته ویلی سو. یو لغات خو هغه دی بل یې فاکټر variable correlation. ښه که چیرې تاسې یو فاکټور ولرئ یا یو ویریبل لرئ او یونټ آیټمونه قرار لري هر یونټ آیټم یو درجه د ویریشن اخلي د 0 او د 1 په منځ کې. هغه درجه چې معمولا تر 0.5 ټیټیږي هغه معمولا کمزوره لوډینګ لري او هغه د ماډل څخه باید ریموف سي ایسته سي تر څو په صحیح توګه سره هغه ویریبلونه سم نشان پیدا کړي. یعنی کچېرې لوړ لوډینګ یې اختیار کړ تر 0.15 لوړ لوډینګ واخیستی معنا یې دا ده چې نوموړی آیټم په ډېره ښه توګه نمایندګي کوي د فاکټوره څخه. کچېرې مثلا ما 15 آیټمونه ورکړي وه او یو آیټم پکښې 0.3 راغلی کمزوره ولوېدي نو زه وایم بدون د دې نوموړي 4 آیټمونه د دې فاکټور بیخي صحیح نمایندګي کولی سي او هغه څه چې په دې کې غوښتل کېږي د دغه ځوابونو څخه دغه نقطه چې دلته راغلې ده بیانوي. موږ د دې وروسته یو بل اصطلاح هم لرو چې هغه باندې به هم انشاءالله موږ او تاسې باید ځان پوه کړو چې هغه د روټیشن میتودونه دي. rotation methods چې په دې ماډل کې کارېدونکي دي. معمولا دوه غټ ماډلونه دي چې خلک یې کاروي. یو ویری ماکس ماډل دی چې ډېر زیات کارېدونکي دي او بل د ډي او په نامه دی چې هغه ته موږ او تاسې ډایرکټ اوبلیمین وایي اوبلیمین میتود وایي. دا هر یو بیل بیل تشریح لري. د ویری ماکس سیستم دا دی چې هغه ډېر کامن دی یعنی ډېر زیات کارېدونکي دي او ټوله همدغه یو ماډل د ویری ماکس کاروي. د دې کار دا دی چې ایکسټریم لوډینګز که هغه ډېر لوړ وي او یا ډېر ټیټ وي کموي مینیمایز کوي تر څو تا ته هغه ډېر صحیح آیټمونه د هغه منظم فاکټور لپاره انتخاب کړي. یعنی کوم مشخص او پاسبل ویریبلونه چې یونټ آیټمونه چې وي دغه فاکټور لپاره هغه په ویری ماکس میتود کې درته کاروي. په دې کې معمولا کمپوننټس دي هغه ارتوګونل دي یعنی هر کمپوننټ چې دی هغه په فطرت کې نن ریډنډنټ معلومات انتقالوي او په ډي او یا ډایرکټ اوبلیمین تکنیک کې یو شی چې په دې کې واضح اگر راځي په دې کې دغه نن ریډنډنټ آپشن نشته د هغه برعکس لکه د ویری ماکس دی. دلته بیا فاکټورونه د یو او بل سره کوریلیټ کوي چې ځکه دا ډېر کم کارېدونکې طریقه ده په فاکټر انالیسیس کې خصوصا په دې طریقه کې چې کار او موږ ټوله باید ویری ماکس کار کوو چې تر څو هغه ایکسټریم های او ایکسټریم لو یعنی ایکسټریم فاکټر لوډینګز چې دی هغه مینیمایز کړي تر څو هغه ایکسپیکټډ پاسبل ویریبلونه د فاکټور لپاره څه کړي درته انتخاب کړي.
یو شی چې د دې وروسته غواړو موږ ځان ورته آماده کو څه رقم کولی سي ته یو فاکټر انالیسیز اجرا کې یو مشخصه پروسه لري چې دا پروسه په معمولا په اتو سټیپو کې قرار لري. اول دا دی چې ته باید خپل پرابلم چې ته لري دا پرابلم باید ته جوړ کې دا بیسড آن ایگزیسټینګ تھیوریز چې ته لري دا تا ته واضح کیږي. وروسته تر هغه د ای اف ای ټول غوښتنې چې دي هغه باید آماده کې، مثلا هغه ماډل کې چې سپیسیفیکیشنز دي هغه ټول ورکې. در هغه څخه وروسته د مشخص د فاکټور تخنیکونه دي چې مثلا ته غواړې ویری ماکس کارې بل میتود کارې دا ټول مشخص کړې. او د دې څخه وروسته مثلا څومره فاکټور ا ډیسیژن ته پر اخلي ډیسیژن اخیستل کیږي ریګارډینګ نمبر اف فاکټورز number of factors. پنځم چې دی اوس نو ویری ماکس میتود پر کارې ستا مثلا په کار د شپږ فاکټرز روټیشن ورکې هغه ماډل یې انتخابوي کوم ماډل باندې ته مخته ځې یا تګلاره او وروسته در هغه ماډل فټ ګورې چې هغه ته بیا راځو انشاءالله په ټیبل کې او د هغه څخه وروسته بیا نو ماډل رن کې د ای اف ای ماډل رن کې او د هغه څخه وروسته اتم سټیپ کې تا ته ریزلټ راوځي او ریزلټ به ته څه کې انټرپریټ کې. نو موږ او تاسې به اوس راسو دغه سټیجونه به په مشخصا په دې تخنیک سره باندې کار کو. که چیرې تاسې ورته ګورئ په اس پی اس اس کې درې فاکټوره مثلا زما سره په نظر کې دي چې د یوه څخه تر 15 پورې د شپږ څخه تر 10 پورې او د یولس څخه بالاخره تر اخري نقطې پورې چې هغه ویریبلونه انټر سوي دي چې 15 دي. زه غواړم دا تخنیکونه چې موږ او تاسې کار کړل دلته په اس پی اس اس کې ورباندې اجرا کړو ای اف ای. نو تاسې راځئ ډایمنشن ریډکشن لکه ما درته ویل چې فاکټر انالیسیس کوم کار کوي دا ډایمنشن ریډکشن کې په خاطر د دې چې تر څو هغه اکیوریټ یونټ آیټمز په فاکټور کې راته واضح کړي او څو فاکټور وي چې هغه په صحیح توګه سره هغه آیټمونه د دې فاکټور نمایندګي وکړای شي. په ډایمنشنز ریډکشنز کې فاکټور ته راځئ دلته تاسې ټوله ویریبلونه انتخابوي راسته لاسته انتقالوي. ډسکریپټیوز ته به راسئ دلته به د کې ام او او بارلیټس ټیسټ اف سپیریسټي انتخابوي چې موږ او تاسو ته دا دوه ټیسټونه باندې خبرې وکړې چې کې مو موږ ته اپروپریټنس راشي چې آیا دا ټیسټ اپروپریټ دی د سامپل اډیکویسي صحیح ده او کنه ده. بارلیټس ټیسټ هم موږ ته همدا راسي چې هغه ویریانس په دې کې چې یو آیا هغه قابل د منظور دی چې هغه د کامن میتود طریقه چې موږ او تاسو ته کار کړی و هغه دا و چې د 0.05 څخه ویلیو ټیټ راسي. که چیرې ویلیو در 0.05 څخه ټیټه راغله نو موږ دا واضح ویلی سو چې په دې کې آیډنټیټي میټریکس نه دی تولید شوی. دا کنټینیو کوئ تاسې ایکسټراکټ ته ځئ په دې کې پرنسپل کمپوننټ طریقه تاسې کاروئ نورې طریقې هم پکښې کې دي او په دې کې ایجن ویلیو تر یوه غټه نیسئ سکري پلاټ هم غواړئ او تاسې اوکې ورباندې وهئ. په روټیشن کې کوم ډول روټیشن ورکوئ ویری ماکس روټیشن ورکو نور شی تاسې لاس نه وهئ. بیا آپشن ته راځئ په آپشن کې دلته درته وایي سپریس سمال کویفیشنټس مثلا تاسې غواړئ چې در 0.15 چې کم ټیټ وي هغه دې په ماډل کې نه حسابېږي او نه دې راځي دا اوکې کوئ نو تاسې ته به دا ماډل په دې ترتیب سره راسي. که تاسې وګورئ کې ام او ان بارلیټس ټیسټ چې په دې ځای کې راغلی دی 0.8 مارولس جواب دی نو ویلیو تر 0.15 لوړه ده سامپل اډیکویسي په ټیسټ کې ډیره ښه ده او بارلیټس ټیسټ اف سپیریسټي در 0.05 ویلیو ټیټه ده ځکه د سیګ ویلیو دومره ده نو په دې کې آیډنټیټي میټریکس نه دی تولید شوی. د کامنالیټیز ټیبل ته که تاسې وګورئ د ایکسټراکشن ویلیو په دې ځای کې هغسې ویلیوګانې چې هغه در 0.15 چې کامن درجه ټاکل کېږي ټیټ وي هغه تقریبا ټوله وګورئ ډېر نسته ټوله هغه د 0.5 څخه لوړ دي نو په دې کې هغسې آیټم نسته چې موږ هغه ایکسټراکټ ویباسو یا ریموو یې کړو یا ایکسټراکټ یې کړو. که چیرې تاسې د ټوټل ویریانس ایکسپلینیشن ټیبل ته وګورئ په دې کې درې ایجن ویلیو موږ ته راایستل سوي 1 2 او 3 دا درې معنا دا چې د دې آیټمونو چې 15 آیټمه دي دا دې ته په کتلو سره درې فاکټوره دا راته راایستلي دي چې د هغه ټوټل ایجن ویلیو چې در یو غټه وي دلته ښکاري چې 3 4 او 15 ده چې ډېر پرفیکټ یونټ فاکټورونه یې موږ ته
ډرافټ کړي او جوړ کړي یو. سکریپ پلاټ ته که هم تاسو وګورئ کچېرې یونټ آیټمونه تر یوه ایجن ویلیو لوړه درته ښکاره کړي نو هغه به ته په نظر کې ساتې دا د سکریپ پلاټ کار دی. تاسو دلته وګورئ تر 15 پورې دا رن سوی دی مګر تر یوه ایجن ویلیو چې لوړ فاکټورونه راغلي دي هغه 3 دي، 1 2 او 3. نو تاسو به زی ایگزیسټینګ تیوري ته او کوېسچنیر ته کچېرې 3 فاکټور تاسو موجود نو دا 3 دانې تاسو ته د دې جوابونو پر اساس درکړل. بل ډیر مهم ټیبل چې دلته تاسو وینئ هغه د کمپوننت میټرکس او روټیټډ کمپوننت میټرکس. موږ او تاسو لپاره تر ټولو مهم چې دی روټیټډ کمپوننت میټرکس دی چې موږ ته دا راشي چې زما په دې 1500 یونټ آیټمونو کې چې د درو فاکټورونو لپاره کار شوي دي آیا په دې کې کامنالټي یا په دې کې داسې ویریبل یعنی یونټ آیټم چې فاکټور لوډینګ چې دغه درجې ورته وایي د 0.05 ټیټې وي او یا د 0.5 ټیټې وي او یا همدارنګه داسې یونټ آیټم چې هغه په بل فاکټور کې د یوه په بل کې کامنالټي ولري نو هغه باید ایستسی لیریس. چون کې دا ډیټا ډیره از ان اگزامپل ما تاسو ته راوړې و ډیره ښه کوریلیشن کې موجوده ده نو هر آیټمونه چې په دې ځای کې ځواب شوي دي هغه په مشخص فاکټور پورې مرتبط دي او د هغه ډیره ښه نمایندګي کولی شي چې تر څو هغه ایگزیسټینګ تیوري په ثابته شي. نو د 115 آیټم پورې دا د یو فاکټور لپاره دي، د 14 تر 10 پورې د بل فاکټور دي او د 11 تر 15 پورې د بل فاکټور لپاره قابل د استفادې دي. دغه ټوټل د فاکټر انالیسس طریقې دي چې کاریږي. بیا په ریزلټ کې چې تاسو انټرپریټیشن ورکوي کې مو په اول ترتیب لیکي چې د سامپل اډیکویسي لپاره بالکل اندازه صحیح ده او هغه د 0.05 څخه درجه لوړه ده او همدارنګه د بارلیټس ټیسټ دا ښکاره کړی دی چې آیډنټیټي میټرکس نه ریپروډوس کړي او درجه تر 0.05 ټیټه ده. کامنالټیز ټیبل دا ښکاره کړ چې په دې کې داسې یونټ آیټم چې د هغه ویلیو تر 0.5 ټیټه وي هغه ایکستراکټ یا ایستسی وجود نه لري او ټوله تر 0.5 لوړ دي. ټوټل ویریانس ایکسپلین ټیبل کې انیشل ایجن ویلیو دا ښکاره کړ چې درې فاکټورونه موږ انتخاب کړ چې ویلیو ته ایجن ویلیو تر یوه لوړ وي چې هغه 1 2 او 3 دي. سکریپ پلاټ موږ ته دا ښکاره کړل چې در یوه ایجن ویلیو چې درجه لوړه وي هغه څو فاکټورونه دي په دې ډیټا کې د دې څخه 1 2 او 3 او 3 دي نو دا 3 به تاسو کې کوي ایگزیسټینګ تیوري پر اساس او هغه به فردر انالیسس ته آماده کوي. نو په روټیټډ کمپوننت میټرکس کې چې د ویری ماکس تخنیک ور باندې کار کړی دی دلته لاندې تاسو ته راغلي دي او 5 ایټریشنز ور کړی دي هغه دا معلوم کړل چې هیڅ داسې یونټ آیټم نشته چې فاکټور لوډینګ د 0.5 ټیټ وي او یا داسې یونټ آیټم چې هغه کامنالټیز ولري او یا د هغوی کوریلیشن د نورو سره راغلي په نورو پورې مرتبط شوی وي تر څو هغه ایکستراکټ شي. نو ټوله په خپل کنسټرکټ کې راغلي دي او موږ ته درې فاکټور انتخاب کړی دي.